وای زه به روجې نیسم جانانه ته د تهجد لمونځ کوه چې یو ځای شونه. السلام علیکم، جوړ په خیر. ټولو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحال به وئ. نو ګرانو کتونکو څنګه چې ګورئ زه ګاډي کې یا هم موټر کې ناسته یم. کور نه مې نشو اخیستلی ولاګ تاسو ته چې کور نه زه تاسو ته وایم چې زه چیرته ځم، خو ګاډي کې هم ډېر ښه وي که نه. نو تاسو ته خو پورې معلومات نشته ده چې زه چیرته ځم چیرته نه ځم او څه کوم. نو خیر تاسو ما سره که پاتې شي برنامه وګورئ ولاګ وګورئ تاسو ته به پته ولګېږي چې زه چیرته روانه یم او چیرته ځم. نو تر اخري شیبو پورې ما سره پاتې شي او خپل خروجه هم ده د څو ورځې وشوې چې ما بالکل یو برنامه هم نه اپلوډ کړی، جوړه کړې مې نه وه، ولې چې یو خروجه شي بل انسان تنبل شي. نو دغه شانتې خبرې وي، یو روجه وه بل زما خپله هم داسې خاص زړه نه کېدله روجه کې برنامې جوړې کړمه. نو اوس مې زړه ډېر زیات تنګ شوی و، نو ما وغوښتل چې لاړ شم لږ بیرون. د بیرون حالت سره کم ته دي، آیا خلک ما په شانتې کور کې ناست وي یا هم دا یو نیم وځي بهر چکر لپاره. نو مې غوښتله چې دا د روجې څومره ورځ وه لږ ښه تېره شي راباندې. نو تاسو هم چیرته مه ځئ او ما سره پاتې شئ. نو چې څه کېږي که څوک مې پیدا کړله، یعنی مطلب یو افغان، هغوی سره به خبرې اترې وکړم او که نه زه به پخپله تاسو ته بکواس کوم، تاسو به زما خبرې اورئ. دوستانو چیرته مه ځئ او زما چینل یوټیوب سره پاتې شئ او زما چینل یوټیوب ځان سره سبسکرایب کړئ. نو تر اخري شی وګورئ. اوکې ښه دوستانو، څنګه چې تاسو دا ځای ګورئ روانه یم مونال ته. دا هم د مونال لاره ده چې واقعا ډېر ښکلي ځایونه دي، خو دلته چې یو څو کسانه وي یو څو نفره وي بیا ډېر خوند کوي. داسې یوازې خوند نه کوي چکر هم، چې داسې یو دوه کسان چې ستا ډېر زیات خوښ وي او ډېر نږدې ملګري در سره وي یا فیملي در سره وي، هغه سره بیا دا چکر ډېر زبردست او خوندور راځي. او څوک چې یو بل سره مینه کوي که نه، چې هغه کس ورسره وي نو دا بیا ډېر زیات خوند کوي. خو څه ووایو افسوس نو های دنیا ای مجردی. دوستانو مونږ روان یو صبر شه چې څه کېږي اخر. نو تاسو هم تر اخري شیبو پورې ما سره پاتې شئ او چیرته مه ځئ. ښه ګران دوستانو، لکه څنګه چې ما یادونه کړې وه چې زه روانه یم چیرته ځم. علي جناب ښه نو دا چې چیرته زه راغلم او چیرته یم، ګوره روجه دومره ما باندې تاثیر کړی که نه، دومره یې ضعیفه کړې یم. هغه پاکستان خلک خو وایي چې ډنګر غوا ته وایي که نه، او مونږ وایو چې ډنګر شوی یم یعنې کمزوری شوی یم. ګوره ډېر زوم کوه مې ما ښه دا پوزه مې ډېره پکې غټه مه راوله. د دوستانو څنګه چې تاسو ګورئ دا ځایونه ګورئ، دا مونال ته راغلی یم. نن مې وغوښتله چې لږ چکر ووهم او ډېر ښکلي زبردست ځایونه دي. ښه ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ ډېر ښکلي ځایونه دي. نو امید ساتم چې دغه ولاګ به ستاسو ډېر خوښ شي. او دلته لږ صرف تمت هم زیات دي، نو غواړم چې لاړ شم هلته یو چیرته کښېنم، ولې چې بالکل حوصله شیمه نشته ده چې زه ډېر زیات وګرځم، ولې چې چیرته به غورځېدلی یم بېهوشه شوی به یم او ډاکټر هم نشته. ډاکټر خو خیر پیدا به شي، خو روجه خوړل بیا دا ډېره زیاته ګناه ده که نه. نو هغې له وجې نه نو غواړم چې چیرته کښېنم که لاره. او دغه سیټونه چې تاسو ګورئ دوستانو ټول اسلام آباد ترې ښکاري. نو واقعا چې ډېر ښکلی زبردست دی. که څوک هم افسردګي وي یا خفه وي یا هم خودکشي ته یې زړه شوی وي، نو دا ډېر ښکلی ځای دی که نه، چې دلته ځان لاندې ګزار کړي او په یو سیکنډ کې بس مړ کېږي او بس ځي. نو که د چا هم زړه خودکشي ته کېږي نو مونال ته د خامخا راشي. نو دوستانو ګپ لګومه، نو که د چا زړه هم ډېر زیات تنګ وي نو دلته خامخا راشول شي. یو آزاده فضا ده، ډېر ښکلی ځای دی. نو فضای بسیار خوشایند است. دوستای عزیز قسم که شما دیدین و طرف‌ها بسیار جای مقبول زیبا است. تمام اسلام آباد از اینجا معلوم میکنه و قسمی که میبینین دیگه خودم تصویر میبینین دیگه، ضرور نیست که من درباره هر چیزی تشریح بدم، زیاد معلومات بدم. و شمال هم از میفهمیم وقتی که من میامدم کله چې زه راتلم دوستانو زما ګرمي وشوله که نه، لکه ډېره زیاته ګرمي وه، خو دغلته چې ګورئ ډېره زیاته یخه شمال هوا لګېږي او یخ مې پکې وشو. نو تاسو ما سره پاتې شئ او چیرته مه ځئ.
ښه ګرانو کتونکو لکه څنګه چې ما یادونه وکړله چې دلته راغلې یم لا خو روژه ته ډېر زیات ټایم پاتې ده نو دا خوشبویي چې راځي انسان لیونی کوي ښه یو چې مازدیګر ټایم شي او بل داسې د خوراک یا هم د خواړه خوشبویي راشي د انسان پوزې ته نو انسان لیونی کوي نو دغه سایډ چې ګورئ دوستانو ټول لکه روژه ماتي ته تیاریان نیولي دي شی اوس خو به د داخل کې شی نه وي کچن یا اشپزخانه کې به وي خو دغه ځایونه چې تاسو ګورئ دوستانو ټول لکه روژه ماتي ته تیاریانې دي نو زه په دې خاطر وخته راغلم چې بیا پسې ډېر زیات رش جوړېږي نو بیا انسان خبر نشي کولی یعنې داسې ښکلی ولاګ نشي جوړولی همدې په خاطر زه وخته راغلم چې تاسو یو ښکلي زبردست ولاګ هم جوړه کړم موږ خو داسې ماشاءالله افغانان چې دي ټول زیات هوښیار دي که نه از فرصت استفاده کوي فرصت نه مو استفاده وکړله نو چې تر څو خلک راځي ما غوښتله چې ولاګ تاسو ته جوړ کړم یو خو مخامخ مر هم ده یو خو زما سترګې سم لکه د چینایانو سترګې بل چې مر راشي پې نو ماشاءالله او دوستانو دا سیټ نو که د چا خوښه وي نو د ځینه په خپله ځان ته خوراک اخلي او که نه څوک ما په شانتې ډېره زیاته تنبله وي نو هغه بیا ورته ګړسون ارس راوړي نو تاسو هم ما سره پاتې شي چې اخر کې څه کېږي او چېرته به ځئ ښه ګران کتونکو نو دا درې واړه نه پوهېږم چورونه دي دوستان دي کاکا زامن دي تاسو په درې واړو څه کېږي خپل منځونه کې ورونه یې ماشاءالله یعنې تاسو مشر یې که نه دا مشر دی که ته ټول نه دا مشر دی بیا ته ولې مشر ښکارې تلې دا اوله زه دنه وړکی وم دا 2 کاله کې کرونا کې زما قد ماشاءالله ډېر جګ شو ماشاءالله د چا یقین باور هم نه راځي دا څومره یو جالب کار دی که نه تاسو د څو کالو یې تاسو د 15 یې تاسو 15 نه دا د 14 کالو دی او زه د 13 کالو دا ګوره ماشاءالله بیا لکه زمونږ دا ورور دی غټ ښکاري مشر ښکاري او ماشاءالله برېت یې هم نوي نوي راغلي دي نو داسې فکر کوم چې دا غټ دی خو دی ته غټ دی څومره وخت کېږي چې تاسو دغلته پاتې کېږي دا ویل چې یو 15 کاله کېږي که نه د 15 کاله کېږي نو فیملي سره دلته پاتې کېږي که نه او مکتب ته هم ځئ درس تعلیم هر څه کوئ روژه خو نیسئ که نه نو ډېر وږي کېږي او که تږي کېږي تاسو بس تږي کېږو تږي کېږي لږ په اوچت اواز خبرې وکوئ تږي کېږي دغلته راغلي چې نن به څه خورئ نوشیجانۍ به نن خوړلو ته خو نه یو راغلی بس سیر ته راغلی دا زمونږ ورور دی کلي نه زمونږ راغلی دی دا دلته ګرځولو اسلام آباد ورباندې کاروو تاسو لکه بیل بیل اوسېږئ تاسو دواړه ورونه یاستئ دا د ماما زوی دی خو داسې ده لکه د ده ورور په شان دی ښکلې خبرې وکړله نو تاسو حفظ کوئ که نه یو قرات که راته وکوئ ولې چې روژې مبارکه میاشت هم ده که دغه لږ شانتې تلاوت ماته وکوئ قاري صاحب که نه نو تاسو راشئ تاسو ته درځي او تلاوت وکوئ یو مهرباني قل هو الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښکلی نو الله دې د ټولو مسلمانانو ماشومان داسې هدایت دې نیک وکړي او داسې حافظان دې شي او چې تعلیم وکړي قرآن شریف تلاوت دې وکړي نو دا د سپینو جامو قاري صاحب تاسو ولې شرمېږئ نه دې کارونو کې شرم په کار نه ده باید زړه وکړي باید خپل هغه استعداد خلکو ته هم وښایي ښکاره کړي چې ماشاءالله زموږ افغان بچي څومره بااستعداده دي ماشاءالله یعنې څومره تکړه دي پیاوړي دي نو ته یو قرات تاسو ماته وکوئ نه کوي نو دوستانو دوی نه هم ډېره زیاته مننه څه پیغام لري افغانستان خلکو ته بس دا پاکستانیان دي بس افغانانو کاږي بار ته لیږي که نه بس د دیو نه دا ګزارش دی چې افغانانو څه نه ویستي او افغانان دغلته پاتې شي ولې چې د افغانستان خلک هم دغه وطن دی که نه او غونډ مسلمانان دي او مسلمان او قرآن کې هم راغلی مسلمان ورونه دي تاسو څه پیغام لرئ زه دغه پیغام لرم چې دواړه ورونه دي یو بل سره ناست وینه یوه ده هغه لاس په پرې کې سره وینه به راوځي زمونږ لاس په پرې کې سره وینه به راوځي دغه پیغام ورکوم چې
دا د وای پاکستان کې دا افغانان ته دهشتګرد وای دا دوی ته پته نه ده چې افغانان څومره لوی زړه لري افغانستان یا څومره مهمان هغوی دي مهمان نواز دي نو دغه پیغام ورته لرم چې دې سره تاسو سره کوم مهمان نواز یې نن به ماته مېلمستیا کوئ بالکل څه به راباندې خورئ ستاسو روژه نشته دی خو روژه اوس خو ماښام ټایم یادومه که نه څه به راباندې خورئ بس ته څه وایې هغه به در باندې وخورو رښتیا ماشاءالله نو دوستانو نن زه د دوی میلمه یم تاسو هم ما سره پاتې شئ او چېرته مزه نو دوستانو څنګه چې تاسو ګورئ روژه ماتې ټایم هم نږدې ده داسې ټول دوه کسان راغلي درې کسان راغلي دي ما بیچاره ته وګورئ داسې اوازې نو تاسو پوهیږئ که نه چې مجرد وایي تباه دی که نه نو دغه شانتې خبره ده نو دوستانو دلته تیاری نیسي نو خدای دې وکړي چې تاسو هم ترې خري شئ وګورئ مونږ سره پاتې شئ او برنامه ولاګ تر اخره پورې وګورئ دوستانو لکه څنګه چې ما یادونه کړې وه نو دا د افطاري هم تیاره شوه روژه ماتې ټایم ده نو ستاسو ځای خالی جایتان خالی دوستای عزیز دیگه هیچ حوصله نمونده که من باید صحبت کنم گپ بزنم دیگه افطاری تیار است من افطاری میکنم شما هم کت من باشین اوکی نه چې مونال تراغلی اما او هم قتل چې اوسو لحظه سو دکی لکه خطی رشی را باندې روجه خطی رشی را باندې وخت ډیر خورز وا او ډیر خطی رشو را باندې لکه اوس څنګه ګورئ روجه ماته تیاریان هم نیسی دغلته ډیر خلک راځي نام داسې ده نو دلته په میزونه چې ګوري دوه کسان ناز دي او خپل د مینې خبرې شروع دي خپل د مینې خبرې کوي او دا چې ځان ته ګورم جړه راځي ماته سو کمانو خیر خدای به ما باندې هم رحمېږي کله یو ورځ به ورحمېږي نو دوستانو تاسو هم ما سره پاتې شئ دا چې روژه ماتې تیاریږي او روژه ماتې کې څه تیاری مونږ ته نو تاسو هم سره پاتې شئ او چېرته مزه نو دا ماشوم ځي او راځي نو دا فکر کوم چې اردو خبرې کوي او پښتو نه پوهېږي نو په همغې وجه ورسره څه خبرې نه کوم هسې نه چې به مې یا هغه ته څه ویلي یا به مې ځان ته څه ویلي تم پښتو وتی تو پښتو وتی تو پښتو وتی نو ये पश्तो समझ नहीं आती ये उर्दू समझ आती है मैं उर्दू समझ नहीं आती हाँ قدرمنو کتونکو لکه څنګه چې ما یادونه کړې وه چې افطاري به دلته کوو نو دا دی زموږ افطاري یعنې تیاره شوه ځانونه خو خیر کړې وه نو دا د افطاري تیاره شوه زه هم افطاري کوم نو خدای دې وکړي نو چې دغه ولاګ به ستاسو ډېر خوښ شوی وي نو تر بل ولاګ پورې چې زه غزال نظري سره د خپل ګران همکارانو سره ستاسو ګران چوپړ کې حاضرېږم هر چېرته چې استخاد خوشحاله او کامیابه اوسي ولا چې ډېره زیاته وږې شوې وم او وږې شوې هم یم نو روژه ده تاسو ته خو پته شته نو زه روټۍ خورم ډوډۍ خورم نوشیجان کوم نو تاسو هم په رب سپارم هر چېرته چې استخاد خوشحاله او کامیابه اوسئ الله مو